د شعبان په دې مبارکه میاشت کې یو ډېره بابرکته او د یو خصوصیت او ډېر عظیم فضیلت والا شپه سته چې هغه ته نصف شعبان 15مه د شعبان وایي او دا شان ورته شب برات هم وایي او د دې نور هم ډېر زیات نومونه نقل شوي دي. دا ډېره د برکت او فضیلت والا شپه ده او د دې په فضیلت کې ډېر قوي احادیث نقل شوي دي. عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها وایي چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله عز وجل ينزل ليلة النصف من شعبان الى السماء الدنيا. دا الله رب العالمین خصوصی رحمت خصوصی امر دا را نازلیږي د دنیا و اسمان ته فیغفر لاکثر من عدد شعر غنم کلب. الله رب العالمین په دې شپه کې دومره ډېرو زیاتو بندګانو ته معافي و مغفرت کوي چې د هغوی تعداد نه معلوم. دلته اندازه دا لګول شوې ده لکه د بنو کلب دا یوه قبیله و په عربو کې د مشهورو او لویو قبیلو څخه چې دا ډېره عظیمه غټه قبیله وه په عربو کې چې د هغې څومره پسونه دي او د هغو پسو بیا څومره وړۍ یا ویښتیان دي چې د هغوی هیڅ تعداد نه دی معلوم. الله رب العالمین په دې شپه کې دومره لا تعداد بندگانو ته مغفرت او معافي کوي. سنن الترمذي کې دا حدیث راځي او دا شان امام ابن ماجه رحمه الله هم په خپل سنن کې نقل کړی دی. امام احمد رحمه الله په خپل مسند کې نقل کړی دی او دا شان حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو بل روایت نقل کړی د هغې په آخر کې داسې الفاظ دي هذه لیلة النصف من شعبان. دا د شعبان د میاشتې 15مه ده. ان الله عز وجل يطلع على عباده في ليلة النصف من شعبان. الله رب العالمین توجه کوي خصوصي رحمت کوي د خصوصي رحمت نظر کوي پر خپلو بندگانو باندې په دې شپه کې فیغفر للمستغفرین. کم څوک چې مغفرت او بخشش غواړي الله رب العالمین هغوی ته معافي او مغفرت کوي. ويرحم المسترحمین او کم څوک چې د الله رب العالمین رحم غواړي هغوی باندې الله جل جلاله رحم کوي. او په آخر کې بیا وایي ويؤخر اهل الحقد کمعهم. او هغه کسان هم داسې پر خپل حالت پرېږدي چې هغه په زړه کې کینه بغض ساتي هغوی ته په دې شپه کې هم الله رب العالمین مغفرت نه کوي او نه ورباندې رحم کوي تر څو چې په اخلاص توبه نه وي ایستلې د زړه نه کینه او بغض نه یې ایستلی. او دا شان حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو روایت نقل کړی دی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل ان الله عز وجل ينزل الى السماء الدنيا في ليلة النصف من شعبان. د الله رب العالمین رحمت او امر یا ملائکې را نازلیږي د شعبان په دې 15مې شپې باندې چې شب برات ورته وایي د دنیا و اسمان ته فیغفر فیها لکل بشر. هر بشر ته الله رب العالمین مغفرت کوي ما خلا کافره. یو کافر ته مغفرت نسته تر څو چې اسلام نه قبول کړی. او هغه رجل ته هغه سړي ته هغه انسان ته مغفرت نسته فی قلبه شحنا چې د هغه په زړه کې بغض او کینه وي. او یو بل روایت کې دا ورسره راځي چې الا رجلا مشرکا. هغه رجل ته هم الله مغفرت نه کوي چې هغه مشرک وي الله سره شریک نشي. او یو بل روایت کې بیا دا لفظ هم ورسره زیات شوی دی چې الا العاقه
یو هغه چاته هم مغفرت نه کیږي چې هغه عاق وي، خپل والدینو عاق کړی وي، مور پلار عاق کړی وي، شړلی وي، هغه ته هم مغفرت نه کیږي تر څو چې مور او پلار ورته بخښنه نه وي کړې، هغوی ورته معافي نه وي کړې. او حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه دغسې یو روایت نقل کړی دی، هغه کې دا الفاظ ورسره دي چې ټولو بندگانو ته الله رب العالمین مغفرت کوي، کم څوک چې مغفرت غواړي، خو یو هغه کس ته الله رب العالمین مغفرت او بخښنه نه کوي چې بل نفس بل مسلمان ناحق قتل کړی وي، د بل مسلمان وینه یې ناحق توی کړی وي، دې شخص ته الله رب العالمین هم مغفرت نه کوي. او په شعب الایمان کې حضرت عثمان ابن ابي العاص رضی الله تعالی عنه یو روایت نقل کړی چې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم وفرمایل اذا كان ليلة النصف من شعبان، کله چې د شعبان د 15مه شپه شب برات راسي، نادا منادین یو آواز کوونکی د الله رب العالمین له طرفه آواز کوي، هل من مستغفر فاغفر له، آیا داسې څوک شته چې هغه د الله رب العالمین نه مغفرت وغواړي ښه په اخلاص باندې چې الله ورته معافي وکړي، پر تیرو ګناهونو باندې توبه وباسي. هل من سائل فاعطيه، آیا داسې یو سوال کوونکی شته چې کم سوال وکړي د الله رب العالمین نه ښه په اخلاص او په رښتینولي باندې چې الله رب العالمین یې سوال ورته قبول کړي، هغه څه یې ورکړي. فلا يسأل احد شيئا الا اعطيه، یو څوک په داسې سوال ونه کړي چې الله رب العالمین هغه سوال قبول نه کړي او هغه شی ورنه کړي، خو الا زانیة بفرجها او مشرک، دلته دا ورسره زیات شوي دي یو زانی کس ته چې هغه زنا کړې وي، دغه زانی ته الله رب العالمین نه مغفرت کوي او چې سوال وکړي نه سوال ورته قبلوي، تر څو چې ښه په اخلاص باندې توبه نه ویستلې او پر دې تیرې ګناه باندې د الله رب العالمین څخه ښه په اخلاص باندې معافي او مغفرت نه طلب کړی، او دا شان پر دې ګناه باندې سخت پښیمانه نه وي چې داسې بد کار به هیڅ وخت بیا نه کوم، هغه دا توبه وباسي، الله به یې توبه ورته قبوله کړي، بیا چې الله ته سوال وکړي الله به یې سوال هم واخلي. شعب الایمان کې امام بهقي رحمه الله دا حدیث نقل کړی. په دې باره کې نور هم احادیث ډېر زیات دي، علماو پر دې باندې مستقل کتابونه لیکلي ما سره موجود دي. الله رب العالمین دې مونږ او تاسې ته د دې د عبادت توفیق راکړي چې په دې ورځ کې هم عبادت وکړو، او کله چې د 14 تاریخ د شعبان لمر ولویږي د دې څخه وروسته دغه 15مه شپه د شعبان شروع ده چې دته شب برات وایي یا د برات شپه ورته وایي. په دې شپه کې باید موږ او تاسې ډېر زیات عبادت وکړو. زموږ استادان الحمدلله داسې دي چې هغه په دې شپه کې تر سهاره پورې عبادت کوي، د شپه رڼوي. موږ تاسې هم باید داسې وکړو، د قرآن کریم په تلاوت باندې، په استغفار باندې، په درود شریف باندې، په اذکارو باندې، په نفلي لمنځونو باندې، په صلات التسبیح باندې، په بعضې نورو نیکو اعمالو باندې دا شپه تر سهاره تیره کو، د الله رب العالمین څخه په دې شپه کې مغفرت طلب کو، د الله رحم وغواړو، د الله څخه د خپلو ګناهونو معافي وغواړو. الله رب العالمین به موږ ته مغفرت هم نصیب کړي، الله رب العالمین به زموږ ګناهونه هم راته معاف کړي او الله به خصوصي رحم را باندې وکړي. نو دا شپه باید په غفلت تیره نه سي، د دې څخه باید مسلمانان غافله نه سي. دا ډېره د عظمت او برکت والا شپه ده. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.